السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ستاسو ورور اسحاق خان. ډیره ضروري پیغام دی، ډیره ضروري ویډیو دی. د مو علاقې مفتی محترم محمد یونس القاسمي صاحب ماته یو واتساپ باندې وایس میسیج راستولی دی. څه یوه خبره ډیره پیلاو شوې دی چې یو ماشوم پیدا شوی دی او بیا هغه داسې خبرې وکړي، هغه ویلو چې د سرې چې وس کې بیا هغه سره د کرونا وایرس ختمیږي. نو هغه په باره کې هغه ماته یو وایس میسیج راستولی و. هغه ماته د ویلو سره د باندې یو ویډیو جوړه کړه د ټولو کسانو ته، څومره مسلمانان دي، څومره پښتنو وروڼه دي، هغو ته د ما ول اواز ور ورسوه. نو راځو د وایس میسیج زه هم واورم، تاسو هم دا ریکارډ واورو، نو هغه نه بعد به خبرې کوو. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. چونکې د وخت کې پوره امت مسلمه د کرونا وایرس وبا سره مخامخ دي، نو د وجې نه ډېر زیات مشکلات دي امت مسلمه ته. خو د وخت کې بدقسمتي سره یو غټه بدقسمتي دا هم ده چې زمونږ بغیر تحقیقه خبرې خورو او یو نوی نوی علاج عوام کې عام کوو. نو د وجې نه موږ ته علماو ته هم ډېره پریشاني شي او عوام ته هم. اوس مازدیګر نه پس ماته شانګلې نه او سوات نه، بیا پېښور نه، بیا دیر نه، بیا سخاکوټ نه او بیا خټک بانډه هنګونه، بیا مختلف ځایونو نه، لچي نه یو میسیج یو ملګري تپوس کړي چې یو ماشوم پیدا شو، مور یې یکدم وفات شو. بیا ماشوم ته ووایي چې سرې چې پخې کې غوس کې کرونا وایرس نه الله محفوظ وساتي. خبل ټلیفون وکړو اندغه چې نه هغه مور خي وفات نه شو، خو ماشوم دا خبره وکړه بیا وفات شو. او بل پکې دا خبره وکړه چې ماشوم دا ووایي چې پخې کې خو چینی پکې ما اچوي. نو ما ته کله خندا راشي او کله ژړا راشي. خندا په دې راشي چې موږ د عوام څومره بیوقوف دي، ځان یې صداګان جوړ کړي، ماشومان د ماشومانو خبرې، د ماشومانو په شان عادتونه. او ژړا په دې راشي چې لکه موږ دومره ګیره پړه شو چې موږ په آیت الکرسي باندې او بسم الله الذي لا یضر مع اسمه په دې باندې په قرآن تلاوت، په مونځ او په خپل نوافلو باندې دومره یقین نشته او یو په درو خبرو باندې موږ دومره یقین کوو. نه زما ستاسو ټول دا درخواست دی الله او د الله رسول نه یره وکړي. داسې خبرې چې هغې کې تاسو پته نشته دا ما میسیج نه علاوه نور څومره علماو نه تپوسونه کړي، هغه غریبان به هم پریشانه کړي وي. ګوره چې یو عام ماشوم، زه خو یو دې ته حیران یم چې دا څنګه ماشوم دی چې په یو وخت کې سوات، دیر، شانګلې او هنګو، کوهاټ، لچي، پېښور کې پیدا کېږي او خبره یو کوي. نو دا خو ډېره عجیبه خبره ده. دی وجې نه چې څومره پورې مستند ذرایع، یو باوثوق عالم، یو ثقه سړي خبره نه کړي، یو عمل یې نه ښودلی، هغه نه دي کول پکار. موږ الحمدلله مشران علما شته دي، دی وجې نه داسې خبرو کې راتلل او بیا دا هم پکې ویل چې دا میسیج مخکې خور کې کني بیا به تکلیف درته میلویږي. دا هسې ګپ شپ دی. زما مسلمانان وروڼو خپل قرآن تلاوت، نوافل، الله طرف ته رجوع، توبه ایستل اور قرآن تلاوت کول، نفلی روژې نیولل، دا اعمال اصل دي. سرو چایو سره چې خلک جوړېدل، دا خلک لیوانیان دي. د دومره اسپتالونو کې څومره انسانیت 20-22 هزار کسان د کرونا وایرس نه وفات شو. همدغه رنګې اسپتالونو کې په لکونو خلک پراته دي. د دې دپاره زما مسلمانانو ځان نه ماشومان مه جوړئ. خدای درته الحمدلله عقل درکړی. بعضې خبرې په عقل باندې معلومیږي چې دا دروغ دي. دې دپاره د علماو نه تپوس اړو ضرورت نشته. د دې وجې نه بغیر تحقیقه خبرې مه خورئ، ما یو بل ته ټلیفون کوئ. د دې وجې نه گزارش او درخواست دا دی چې داسې خبرې مه خوروئ. الله رب عزت زما او د ستاسو ټولو د بیمارونو او د وبا نه او شر و فساد نه حفاظت وفرمایي. جزاکم الله خیرا. ملګرو تاسو د مفتي صاحب والا وایس میسیج واورېده. نو ګریز وکړو داسې خبرې ما پیلوه فیسبوک باندې. داسې ټایم کې ټول دنیا، ټول مسلمانان وروڼه ډېر عجیبه کیفیت کې دي او ډېر امتحان کې الله طرف نه امتحان راغلی. نو پلیز دا شونې غلطې خبرې ما خوروه فیسبوک باندې. علما کرامو ته هم بیا ډېره مشکله وي دې ټایم کې او خلکو ته هم ډېره مشکله وي. نو پلیز د ویډیو زیاته زیاته مخکې شیر کوو، دې خبرې باندې عمل وکړو. ډېره مننه.